محترمو زده کوونکو، په ژوند کې به تاسې هیڅ چارې هم د خواهشاتو غلامان نه جوړېږئ، ځکه هغه څوک چې د خواهشاتو غلام جوړ شوی دی په نړۍ کې دا یو اصل دی چې هغې پرمختګ نه دی کړی. هغه څوک چې د خواهشاتو غلام شي هغه د خواهشاتو سره پاتې کېږي. د ژوند نور کارونه، د ژوند پلانونه، د ژوند هدفونه، د ژوند چارې دا ټولې ترې پاتې دي. نو که څوک د خواهشاتو غلام شو هغه په دنیا کې پرمختګ نشي کولی، ترقي نشي کولی، ځکه د ده ازادي سلب شوې ده. د ده واک، د ده اختیار، د ده ازادي دا د ده سره نه ده، بلکې دا د ده د خواهشاتو سره ده. استاد د خواهشاتو غلام څه معنا؟ د خواهشاتو غلام په دې معنا چې ته خپل ازادي، خپل واک په مکمل ډول د شیطان په لاس کې ورکې، د نفس په لاس کې ورکې. مثلا تا ته چې شیطان هره لور ښیي په مغه لور ځې، نفس چې کله هره یوه لار ته ښیي په مغه لور ځې. مثلا ته ګناهونه کوې، ته بدعملۍ کوې، ته د مور پلار احترام نه کوې، د مشرانو احترام نه کوې، د استاد احترام نه کوې، درس نه وایې، خپل راتلونکي ته په فکر کې نه، د مشرانو، د سپین ږیرو، د زنانو احترام نه کوې. دا ټولې کارونه ته کوې. دا کارونه، دا هدایت د چا دی؟ دا د شیطان دی، او دا په تا باندې څوک کوي؟ شیطان یې در باندې کوي. اوس په دې معنا چې ته د شیطان یا د خواهشاتو غلام جوړ شوی، خپل ازادي نه لرې. که خپل ازادي ته خپل ذهن کې غواړې چې ښه کارونه وکړې، خو نه شي کولی. ولې؟ ځکه په تا باندې یو څوک بل مسلط دی چې هغه خواهشات دی، هغه نفس دی، هغه شیطان دی. دا هغه حالات دي چې دې ته موږ وایو چې د خواهشاتو غلام، یعنی ته خپل طرز او زندګي د شیطان په لاره دې روان کړی، د شیطان په خوښه ځې. نو هغه کسان چې په ژوند کې د شهوت پرسته یا شیطان پرسته یا د شیطان په لارو ځي، هغه په ژوند کې هیڅ کله پرمختګ نشي کولی. هغه یو شعر وایي چې هغوی لوبه بایللې حاکم جانه چې روان څوک د شیطان په فیصله شي. نو هر هغه څوک چې د شیطان په فیصله، د نفس د خواهشاتو په لار روان شي، هغه په ژوند کې پرمختګ او کامیابي نشي کولی. په ژوند کې اولین شرط دا دی چې که ته غواړې چې پرمختګ وکړې، نو ته به شهوتونه، خواهشات پرېږدې، د شیطان د نفس په مقابل کې به ودرېږي. هغه به تا ته وایي چې دا کار چې ته یې کوې ښه کار دی، دا مه کوه، ته به یې کوې. د مور پلار احترام مه کوه، ته به یې کوې. د استاد احترام مه کوه، ته به یې کوې. یو بل عمل به تا ته به په هغې کې خوند، لذت وي، خو هغه به تا ته وایي چې دا مه کوه، ته به یې نه کوې. دا ټول د شیطان خلاف به واقع کېږي. بیا په کولی شي په ژوند کې پرمختګ وکړي.